ته ګوره چې ته په کپن پسې لاړ نه شې وروره مړی به وپېرې سنبال کړی او دی به بیا کپن راوړي چې مړی څه شو د واینس په دنیا باندې هلې ځلې څنګه روانې دي او اقرب به چې کم دی دا څنګه نه راځي نن سبا ویډیو کې ته ګوره دا څومره ټیم چې وینې که نه ماشاءالله د دې په شا چې چا محنت دی او د چا هلې ځلې دي او مطلب دا راغونډول او عثمان ګل صاحب خو اوس راورسېد پروګرام کې ورته هرکلی م وریځه باندې ورغلی وم دا جاز مړه داسې او داسې مونږ پیله نه وتلي یو دا ګړزا جوړه شو دا کړسا و یاره لاله ماله ته دا منې لږ صورت ماله په یادو راتلو ما ویلي شلو چې زه ستاسو وخت د سره پېنومه د هغې که د خیال کې تاسو یاد شي په سخاکوټ کې د سخاکوټ نه بره تور پول سره تاسو 2013 کې وکړه 2010 کې تاسو ویډیو کړی وه اوس خلک بچیم شو وادم شوی دی نو څومره خیال ده چې کنټینیو به دا وساتئ که نه ګړی ورته والی یاره انشاءالله کنټینیو به ساتو نو ما سره ماله خو عربي نه راتله خو مړه بس لکه څنګه دی ورته ووایي اندازې مطابق هغه رنګ راته وایي رښتیا څه دی ورته وویل ما ورته یم هلو یا شیخ اورې کیف حالک وي پښتوني مې صرف دا کورتا مې اچولې ده بیا دې وایي غرق نه که مای خایم سوري مای مګ عربي یاره کامران صاحب دا راته ووایي جاز کې تللی که نه مخکې م چېرته سفر کړی په دې جاز کې که نه نه زموږ خو بېله ظلم و بس لکه کیدي شي که دغه جاز وي نو اخري ظلم ورته و هلته کې دوه سیزونه صرف دا په پښتو کې ملګري یو به اذان په پښتو کې کېدو او یو به سپو په پښتو کې غپل نور تش عربي وروره چې هوټل ته به ورغلي و ملګری به راځنی ما به ورته کتل بس په ګوته به مته ویل مې دغه لکه دغه شیز کنټینټ ختم شوی خلکو سره بس معذرت سره وایم چې غول غپاړې خوري او به یې به سیز جوړوي نو زه ورته وایم که کوئ ښه سیز دی دا نه چې مطلب زه ورته وایم چې مه راځئ دې فیلډ ته که راځئ نو به یې په داسې طریقه باندې راشي چې معاشرې ته یو ښه پیغام ورکړي صاحب دا راته ووایي چې تصویر به هم څو پیسې اخیستې مسافر نه لکه مطلب بار خو په کار د څومره سوشل ورکران دي ځینو چې پیسې خو لګوي تصویر بالي که نه د ویډیو بیلې پیسې تصویر رښتیا وایي څو روپۍ بیا پکې چې عادت شي که نه لکه یار هوسټ چې کوم دي هغوی به داسې ګپ لګو داسې ما به تاسې وکړه ما دوی ته ګوره ښه مرګ یې د مخامخه او ما داسې خوشحاله دي او دته ما دا مونږ خو مله ځان له زړه تباه لاله دا باقي 3 ګنټې نه د دې ظالم یو کډه نه ده پرېښې په هره کډې ور وستې نه ولې په اسمان کې کډې مي ولې پکې نه دا ګټانی د وریځو کنه خو سعودي چې کم زمونږ شمیسي کې یا داسې نور ځینو کې ملګرو کم زمونږ قدر کړی مونږ له راغلي مونږ له مینه راکړې ده نو زه وایم چېرې داسې په یو ځای کې ماته نه ده میلاو شوی ماشاءالله په غم خادی کې لاله نوم وړی دی لاله داسې یو شخصیت دی چې لکه د شمشتۍ مزل کوي الحمدلله دا اووه میاشتې بعد رالو زمونږ د عمرې خصوصا مور او پلار ګوره مونږ ډېر په مشکل د لاله دي زمونږ چې کوم پیرنټس کوم مور او پلار ګوره اوسنونه خو نه خبر خو مونږ ډېر په تکلیفاتو غټ کړي یو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ جی کتونکو مشتاق علم ما او په خوا کې را سره داسې یو دوه شخصیات ولال دي عثمان ګل فیګر ډایرکټر چې کوم دی دا کوئی شاپ دی او دلته کې اسحاق بھائی چې کوم دی او کامران صاحب ماشاءالله دواړه مې ولیده د دوی مبارکۍ له راغلی ما اسحاق صاحب ماشاءالله خبر شوم عمرې نه راغلی ډېر زیات خوشحاله شوم څنګه له تاسو ښه مننه بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو زمونږ ستاسو د فیسبوک د پاڼې یا د یوټیوب د پاڼې چې څومره مینوال دي ټولو ته سلامونه نیکې هیلې احترامات او الحمدلله حضور کې ستاسو دعاګانې جي زما په زړه د ارمان چې زما ملګری مطلب کارګردګي وکړي یا چېرته یو ملک ته لاړ شي نو دا زما خواهش چې دله زه فورا د ټولو نه مخکې ورورسم نو لکه زه رالم ماشاءالله خوشحاله شوې که نه جی ډېر زیات خوشحاله شو ماشاءالله په غم خادی کې لاله نوم وړی دی لاله داسې یو شخصیت دی چې لکه د شمشتۍ مزل کوي الحمدلله دا اووه میاشتې بعد رالو زمونږ د عمرې مبارکۍ له ډېر تیز دی ته ګوره چې ته په کپن پسې لاړ نه شې وروره مړی به وپېرې سنبال کړی او دی به بیا کپن راوړي چې مړی څه شو زمونږ ویښتو دا وګوره د ویښتونه دا د څه په طریقې چې څونه ټایم وشو کامران صاحب دوی چې کوم د ویښته پکې دا کړی ماشاءالله کامران صاحب دا راته ووایي جاز کې تللی که نه مخکې م چېرته سفر کړی په دې جاز کې که نه زموږ خو بېله ظلم و بس لکه کیدي شي که دغه جاز وي نو اخري ظلم ورته و نه لکه دا څنګه کامران صاحب ولې جاز کې څه مسله وه
یاره مونږ خو چې بس تلو سټارټ نه اسحاق صاحب چې یاره که چېرته د کښتۍ میشته تنظام وشي جاز نه وي یارېږم که نه دغه کریش میش او دغه کیسې به ګډېري بهرحال له دې سره خو زه چې کوم ډرایورو الله دې جنتونه نصیب کړي په احتیاط او ډېر په طریقې ورسولو واپسو کې د هغې سیډه نیمه ګنټه صحیح مزل کړو چې کله اسلام آباد حدودو ته رینټر شو نیمه ګنټه دغه د باقي 3 ګنټې داسې ګړزېدلې ایرسیالو لکه مسافرو ته به پته وي لالا دا باقي 3 غنټې نه دې ظالم یو کډه نه د پریخي په هر کډه وروسته نه ولې په اسمان کې کډې می ولې پکې نه دا غټانی د وریازو کنه دا غټانی هغه ته به وو یاره نه نو کدی کې چرته کې دا ټیر پنچر شو یا دنګېدل دې سره هم بیا څه بل به به سر ناز شړه کې وناز ضروره یې سم بنو دا راته وایي اسحاق صاحب او کامران صاحب دواړو ته وایم چې څه ترتیب باندې تللی وي دغه عمرې لا او دا څه د خپل پیمنټ اماونټ باندې یا په خپله خرچه یا چا سپانسر کړي دا خو لږ موږ ته ووایي که نه جي بس کامران نه جی دا زمونږ سپانسرو المنال والدي زمونږ زاړه ملګري دي ډېر ټایم نه مداویل د سپانسرو پرفیوم هوټل دی او یو ایجنسی ده نو مزاوی انویټیشن باندې غوستي وو مداوی سره مشاکره مګره ولګول خپل شغل مو لګول بیا چې کوم را سره وي اصل کې ما اوریدلی د وخت نه چې به لکه زم خو فرست ټایم اوس مونږ ته خدام پته نه و چې تواب پس شروع کوم کم سیډ نه ختموم به کم سیډ ویم بس زګه چې خبره دغه له سره کمزوري او خامخا یو سیستانی لیدلای سړی ته تجربه ني نو دا غزه کس چې سړی لاله نو خو سړی پر ټولو زین هم ګرځي بل په پال پاریز او په طریقم ډیر پوي نو زموږ صدا غزه مرګر وغاله ډیر دنیا عمرې کړی نو هغه خپل گاډي کې بومتلو او پارت طریقې پویم کو چې به دلته بدا چل کې دلته بدا سي کې دلته بدی ځای ته نو شوګر خو بسور مور سوګل ها ماشاءالله دا راته اسحاق صاحب سونه ټیم عمل ته تیر کو لکه ویزټ هم سونه تقریبا یاره جی مونږ خو 18 19 دن تیر کړو او 18 19 دن مونږ داسې تیر کړی دي چې ډېر زیات مزه وکړه او خصوصا چې کم مونږ د 5 دن د عمرې تیر کړی دي نو یاره لالا زبر ته مچ دا زما په ژوندۍ کې دا فرست ټایم داسې یو ټایم راغلی و چې به زه پکې ډېر زیات خوشحاله ډېر زیات ایکسایټډ او ډېر زیات ورته چې کوم دی نو دا خبره خوشحالېدو که نه دغه 5 دن پکې موږ ډېر زیات ښه تېر کړي د پښتنو ریسپانس څنګه لکه تاسو چې لاړئ که نه دلته خو مینهوال هم سیوا دي لکه مسافر دی هلته نو هغه خلک تاسو مل ملاپ یا مطلب راتلل به ملاقات له بالکل او پښتانه چې په هر ځای کې که نه زه درته یو خبره کومه تاسو به لږ خاندئ زه زمونږ په اسلام آباد کې رشتہ دار دي که نه په راجا بازار کې هم دي زه ماشوم وم نو زه چې بالته لاړم نو هلته خو به ټوله پنجابي خلکو ویله نو چې کوم کس به پکې ما پېژنګلوم نو چې هغه به پښتو ویله مې دا زمونږ خپل دی اورې نو زه درته وایم چې پښتانه په هر ځای کې که نه ستا پې نظر ولګي قدرتي پې زړه راټولېږي او بی هلته کې چې څومره د سعودي مسافر دي داسې به دوبۍ بل ځای هم خو سعودي چې کم زمونږ شمیسي کې یا داسې نور ځینو کې ملګرو کم زمونږ قدر کړی مونږ له راغلي مونږ له مینه راکړې ده نو زه وایم چېرې داسې په یو ځای کې ماته نه ده میلاو شوی نو ډېر زیات پښتون چې په هر ځای کې بل پښتون ویني او بیا خصوصا چې لکه مطلب موږ داسې نو لازمي به راتلو خپله مینې اظهار به کوو کامران صاحب دا راته ووایي چې تصویر به هم څو پیسې اخیستې مسافر نه لکه مطلب بار خو په کار د څومره سوشل ورکران دي ځینو چې پیسې خو لګوي تصویر بالي که نه د ویډیو بیلې پیسې تصویر رښتیا وایي 100 روپۍ به ملګري یاره باندې کام موږ خپلې ورکولې لالا د نورو نه خو زه لکه نه یم خبر که نه نور یوټیوبر چې نه ټیک ټاک نه زموږ شوګر دی ریکارډ که بونیر کې روټه شوې ده یو کس خپل د غریبې دال پیدي بخ کړي دي مونږ خپل پټرول سوځولي خپل روز مونږ باسلې ولتلی یو مونږ به د هغې څیز پیسې اخیستي که چې د غټ شاپینګ مال ابتدایي چې د غټ پرفیوم ابتدایي چې د داسې مونږ ورې هرګز مونږ د دنیا ویډیوګانې کړي یار ابتدا لتلی یو خپل دغه مو کړي مونږ ورې دا هرګز عوام چې براتله نو دا خو چې کوم سړی سلیبریټي شي نو خو بیا پیسې لي 4000 او 5000 ته شمیزي ته چې مونږ لاړو زموږ خو فرست ټایم هغه خپل ملګرو ته مونږ ته لکه تاسو څنګه سعودي دا خو ټول پښتانه دي نو شمیزي ته چوټا پاکستان ویل کېږي یل د عربي نشه عربیان چې کوم دي هغه د عین ډېر سیټ شمیزي سټل پښتانه دي هلته به دا د یو منټ د بارې چې پته ونه لګي چې زه په سعودي کې یم سټل A to Z که دکاندار دی که هر یو څیز دا پښتون دی یو پکې عربي وو نو ما سره مال خو عربي نه راتله خو مړه بس ما لکه څنګه دی ورته اندازې مطابق هغه رنګ راته وایي رښتیا څه دی ورته وایي ما ورته یم هلو یا شیخ اورې کیف حالک وي پښتوني مې صرف دا کورته مې اچولې ده بیا دې وایي غرق نه کا مای خایم سوري مای مګ عربي یاره
او کامران صاحب یو قصه ته وکم او ګرځي د تلته کې عربي سره ملاو شو نو دی لانجه کړو ها د نه ما ها وای نه نه د نه ما کنه هغه ته لګیو دوه نیت تړلې یار دوی کې چې تلاوت کوي ازګ لاله سعودي د مسافرانو وړي صفاتونه کول کنه چې کوم راشي اکثر مونږ ته ویل سعودي ما یو سيزو مانو دا وی چې کوم شرطه د پولیسو ډېر انتهایی زیات اخلاقی ډېر طبيعت لګا تا کې په 18 دن کې مونږه یو پیر درولو چې هغه مونږه مې په غمرګري غلط لګو امبیسي طرف ته شو امبیسي سکیورټي لګټای دي څنګه بار ملکی سیستم یې پاغه ځای کې چې زمونږ د پاسپورت او دغه ډیمانډ کړی باقی د 18 19 دن مونږ ته چاداني دی ویلي چې به استا لایسنس استا پاسپورت او ته د کم ځای ته سو کې او باغی کې دومره په طریقه را کوس کړو لکه مونږ په پاره به نه پوي دوه مرګري به دا ترانسلیټ کړو ته وای لکه هغه څه ترتیب سره یاره والله هغه نه خیر دی د سیره پټي وی سکینی پینې به کوم مرګري راته نو چې بیا وتا غوي چې ملمانی دی عمرې لراغلی او یوټیوبران دي ناغه ته وي خپل عربی کې مرګري مونږ ته وی چې بای دی وی چې خپل کور ته انوایټ کوم روټه نو لکه زه د شهري نو دا روټي د عربي کور ته لاړې کنه نه لکه چې دوی ته وایي چې مال ټیم راګي خپل کور ته انوایټ کوم روټه لا نه خو دا به موږ چې به موږ خپل چکر لراونی خو لکه شرطه پولیس د عرب یو پاکستانی انوایټ کی خپل کور ته چې به د مار ملمانه شته عمرې لراغلی نو دا د شرطه کې جما کم سیز نوٹ کړو زه مک الله دیو کی چې دغه سیستم زموږ پاکستان کې سٹارټ شو غنا نو دا اغلب څه کې دا سیاست دان څه نه خو یو طرف ته کوم زموږ ادارې زما غټ خوښ دي زموږ ادارې یو سیز دا ک نور سی غټ بلډینګونه دي نه غټ سړکونه دي نه وګدا یو سیز زموږ دغه کې رالو کنه موږ ادارو کې چې بای هغه ویل کی کنه چې د جرم نه پراتو کې خود کریمینل نه چې چا جرم کړي خو انسان دی نو داغه سلک په طریقه داغه پس کې وراثت راشي نو وارث راشي دا چیز هم کړه سعودي نه غټ بلډینګونه مینه دی پګه سعودي کې جما کوم سيزونه نوټس کړه رولز ریګولیشن دا مې خوښ شي او دوه مې چې دا زموږ پاکستان کې راشي دا راته وای اسحاق صاحب اخري او دوه سوال نه کوم جی دا چې لکال د بتا روټي خوړه یا هوټل ته ورځه نو ته ټول عربي ده کنه نو تابه لکه دا روټي په عربي کې خوړه په پښتو کې به خوړه یاره مړه کری اشاره باندې وې کنه هلته کې دوه سيزونه صرف دا په پښتو کې ملګری یو به اذان په پښتو کې کېدو او یو بس په پښتو کې غپل نو تش عربي ورورا شوټل ته ورلی ملګری برازنه ما به ته کتل بس په ګوته متویل مې دغه لکه دغه شیز کنه دغه خوراک ته بسنوم وې یاره ساجيبه نمونه مړه ما نیر شوم د ټیم ډیرو اسحاق صاحب تاسو سره یو واقعیا شو چې کله دا جاز کې راتلل نو دا درزیدل وی شروع شو کامران صاحب ویل کنه نه دا واقعیا څه ولکه ته به لاړې پناه دي چرته په جاز کې واغستل کوي ډیره غټه پناه یې غوښته پناه مې اغست یاره لاله ذکرو چې داغه مهرات لو یاره یو پیلټ ناسو کو خدای چې ته پالوا موړ کې اوره پهله وجراو خو ته چون ټکړه ته ما زنانه جاست ناست د مې کلمې وای ورو رسوم کرو غورسو ما ته بدن دا سړی دی کنه نو چې څنګه یاره په یو انټرنیټ باندې ځان مشهورول آسان کار دی خو په عزت کې ځان مشهور کې په عزت کې چې کوم خپل کنټینټ مخ کې بوزي خلکو له یو میسج ورکې او پیغام ورکې وریځ باندې ورلې او د اجاز مړه داسې او داسې مونږ پهله نو تلی یو دا غلزا جوړو شو دا کلاسا و یاره لاله مال ته دا منی له صورت مال په یاد راتلو ما ویلی شلو ماشاءالله ګوره چې تلاوت پکې زکیږي دا حافظان له بګار دي روزانه پکې اوس پته نشته دا لازم پکې څنګه ویلو خو لکه شل مې پکې ویلو کنه بل خبر دا چې اخره کې مې ویلې ما اساق مې دا قصه خورانه ده بس لاړ مې راغی کې واشروم نه آی کې مې پناه واغسته دا جاز په واشروم کې تا ویل کدا جاز ورځي نو واشروم اوس به بچ کېږم کنه سوچ مې وکم نه کوم دا واشروم کم په شازمان خلا کې دا هم د جاز کې ده زر تر وته مې ته به کلمه نصیب نشي بیا بارو ته هم حال تزاو دل تزاو یار کله می سیټ نیولې کله می س د ما دل دا پتا څه چل دی مې ورو اخیره ټیم دی ما دا سوچو کی چې مایمان اوس یور شو چې ما بچا قرض دی د چار باندې قرض دی چې دې معلومات وشي چې کم از کم ته زمونږ د مشرانو کې لاله درته خبره کوم چې کم کس لکه مطلب جاز کې پهله سفر نه کړه کنه نو هغه ته ډیره زیاته مشکل چې به پکې عادت شي کنه لکه یار هوست چې کوم دی هغه به داسې غپ لګو داسې ما به تاسو کته مې دوی ته ګوره خمرګینی د مخامخ او مې نه خوشاله دي او دته مې دا مونږ مله ځان لزړه تبا کو یار نو دا راته وای اسحاق صاحب ماشاءالله ډیره کول انټرویو روانه ده د واینز په دنیا باندې هلې ځلې څنګه روانې دي او اقرب به چې کم دی دا څنګه ناراضي نن سبا ویډیو کې ازل کې واینس خو زمونږ د ګمن چې شپږ میاشتې موږ لګي به غسو سبق زمونږ د عمرې دا چاکارو سبق بیا چې رالو دل کم خپلوانو لکه موږ خپل هغه د میډه هغه دغه نه کړه کنه هغه
ما سمرې لته خپل عمره مو کړو باقي جلد کوم رشدار چې کوم خبرونه مبارکي هغه کیسه و نو اوس عدنان صاحب چې اصل کې کم دی هغه چې دا ډېر خلک کمنټس هم کې چول ناراضي نو عدنان صاحب مسالې سره چې وای دا هوټل اوس مو خو نه د کړه روزګار هغه کړه لکه د بندا دا سلورم هوټل لیدرې پلاپ شو دا شو کړه خروانه نو هغه چې وای دی هوټل د غزل د بسر نه مناس نو بیا با کسری بالو او د تیمرګر هوټل پشانی ناظر صاحب چې کوم دی نو ما ویساق صاحب منیر عثمان صاحب دا فیلډ کنټینیو ساتلې عدنان صاحب په حال لا بریک ور کړي هغه لا په حال هغه کم بیک نشته وي نو نیر فیوچر که سپوز هغه د مصروفیات لګ را کنټرول شو یا هوټل سټیبل شو هغه د پدې جوزک کې نه مو کو نه کینم یا د سټرسټیبل کا سه پیدا کو چې هغه یقیني چې وای دی زما په ځای ناسي بس لګزن ناسم نو بیا به دوباره هغه ان شاء الله راځي هغه پورې په حال به ما ویساق صاحب مونږ سه مونږ کنټینټ جاری ساتو عدنان بابا کې نه اسحاق صاحب اخیری سوال له مطلب نوې خلک راځي دی فیلډ ته سوشل میډیا ته مونږ هم پکې پاتې شوې تاسو پکې کنټینیو روان یې ماشاءالله هغوی ته څه پیغام لرئ چې آیا دا لاره اپناو کې کامیابی پکې شته یا نشته خپل ټایم خرابول دي که نه دا لاره اپناو کول پکار لالا تاسو خو لکه زه به ورته یم چې زه ستاسو وخت د سره پیژنم د هغې که د خیال کې تاسو ته یاد شي په سخاکوټ کې د سخاکوټ نه بره تور پل سره تاسو 2013 کې وکړه 2010 کې تاسو ویډیو کړی وه تاو ساده ګوله هغه پلین کوچ والا ویډیو وه لیډیز والا که نه نو هغه وخت کې زما د موبایل دوکان ما دې کسانو سره زه څنګه میلاو شم که نه خو هغه یو دور و او بهی لکه زمونږ هم دور تېر شو داسې نور ملګري هم دي داسې کار مونږ وکړو چې بهی مونږ وایي چېره مونږ باندې څوک تنقید یا مونږ ته څوک ګوته یا مطلب د معاشرې نه پرېوتی کار داسې که تاسو والې داسې که نور واینز والا والې نو هغوی داسې پرېوتی کار نه دی کړی کوشش یې کړی چې د معاشرې ته یو ښه میسج کنوی کړو یو ښه پیغام ورکړو د معاشرې عکاسي وشي زموږ د وجې نه یو کس غلط کار کوي هغه چې ته سمې ته راوړي اوس چې کوم خلک راځي زه ورته دا یو زما ورته ریکویسټ دی چې بهی خلک ډیر بې انتها ډیر شو بل کنټینټ ختم شوی خلکو سره بس معذرت سره وایم غول غپاړې خوري او بهی بس سیز جوړی نو زه ورته وایم که کوئ ښه سیز دی دا نه چې مطلب زه ورته وایم چې مه راځئ دې فیلډ ته که راځئ نو بهی په داسې طریقه باندې راشي چې معاشرې ته یو ښه پیغام ورکوي د مشر او د کشر تمیز د تور طریقه زمونږ پخوانی کلچر څنګه اوسنی په دې باندې باسه نو بهی لکه دغه مې ورته عجزانه ریکویسټ دی چې کار کوئ بېشکه کوئ خو ښه کار وکئ داسې کار وکئ چې سبا ستا نوسي راشي سبا ستا کړوسي راشي یا د معاشرې یو بل کس په تا باندې ګوته ونیسي او هغه وایي چې او دې سړي د معاشرې خدمت کړی او څنګه چې ځان والې داسې نور ملګري او بقیا اوس یو به درته ووایم چې ټک ټاک دور دی نو په ټک ټاک کې مروره داسې کار شروع دی چې زه تاسو په خدای یقین وکئ لالا چې زه کله ټک ټاک په کور کې نشم کتی یا زه هینډ فری ایربډز لګوم یا یې بار ګورم ځکه چې یوه ویډیو واړم په بل کنځله ده چې یوه ویډیو راواړم په بل باندې پهاش سیز دی نو هغه ټک ټاک او فیسبوک هم داسې حد ته ورسېده چې په کور کې د کتلو نه دي او زموږ په دور کې به دغه زموږ ویډیو ته به ټول کور راغونډ شوی و بې خوفه به یې کتله لکه اوس مثال یو کس دی هغه په موبایل کې ویډیو راواړوله خپلو کشرانو له به ډایرکټ بې خوفه ورکوله اوس چې یو مشر ویډیو رړی نو هغه پیله خپله واچ کي وی ګوري د هغې نه پسې ماشومان له ورکوي دا تاسو ګوره ماشاءالله ټولې خبرې اسحاق صاحب وکړې کامران صاحب اخري یو پیغام تاسو هم ورکړئ نو بیا بس پروګرام راغونډو ستاسو سره ګپ والله نه ختمېږي یاره قسم په خدای هغه کتابونه خلک وایي چې قلمونه به ختم شي خو دا که پاڼې به ختمي نو دا هغه سړي دی اخري څه پیغام لرئ تاسو نه لا بس دغه میسج ورکوو چې بهی د مینې خلک یو مینه کوئ نفرت نه هیڅ هم نه جوړېږي ګوره د ژوند دی بس ځان یې مو لګوئ خپل ګاونډي خپل یار دوستو زه همیشه چې یو دعا کوم نو زه یم خدایه نه مې چاته پام کې نه راته را چا پام کې نه مې د لاس چاته ضرر ورسوي نه راته د چا دشمني او ضرر راورسوي بهی ښه مزېدار ځان له فایده ګاونډ له فایده خصوصا مور او پلار ګوره مونږ ډېر په مشکل د حالات یو زمونږ چې کوم پیرنټس کوم مور او پلار وګوره اوسنونه خو نه خبر خو مونږ ډېر په تکلیفاتو غټ کړیو پرب قسم چې خپل شلیدل کپړې چولې شلیدل چپړې خپل جیب کټ کوټ کړی مونږ له بستا یونیفارم بوټان دا غشتي نو چې کم از کم دومره وکړو چې دا مور او دا پلار یو ارمان پوره کو بس نور هیڅ هم نشي بیخي هیڅ هم نشي کولای ځان ته هیڅ هم نه وایو دغه مور او پلار چې دومره یو کار وکړو چې هغه په یو ځای کې سینه وړه بچاو دا زماز وې دا کار وکړو بس نفرتون نه سن جوړیږي دا ټک ټاک نه سبا دا کنځلې منځلې سٹارټ دی بس وړه انسانیت وانډ کې بردا خبرو کوم کاران سره خپل خبر وکړه زما والد سے اکثر سپلیش لیدلې وې کنه
نو ما به ورته ویلې مور ته مې د دې سپلای دغه کې ما پسې الکان خان دي کنه چې ستا د پلار سپلای شلې دلی دي مې دې ځان ولې سپلای نه علی کنه نو هغه بچي ما بس زه اخلم کنه اوس راته پته ولې چې زما پلار به سپلای ولې نه اغستې ادونه غریبي واغه چې بس راوړ په مونږ به لګول چې سبه راوړ په مونږ به لګول هغه به دونه پور نشو کولای ځان له سپلای ځان له پیزار نه وکاو نو زما بیخي داغه غالپاس چې ماته یو را یادی زما پسترو کې غوخ کې راځي چې به مونږ د پلار او د مور سونه په مشکلات غریبي او مونږ نه وابان ساتلیو کنه نو کامران صاحب خبره بالکل ټیک ته بقې لاست کې بدغه میسج چې مینا محبت امن بیچاره عثمان صاحب تراشه عثمان صاحب ګوره دا څومره ټیم چې ویني کنه ماشاءالله د دې په شا چې چا مهنت دی او د چا حل ځل دی مطلب دا را غونډول او عثمان ګل صاحب خو سره ورشه پروګرام کرتا هر کله مو عثمان ګل صاحب ډیر غټ مهنت نه دیږي تاسو بالکل هر یو کار چې کې مهنت خو غواړي هر یو کار نه او زړه درته نه وای چې لکه دا پروګرام دا ګروپ چې کم دی دا چې کنټینیو راټینګول او یو خو تختبل بل خو به راټون اصل کې مشتاق لا ټول کار د شوقي کنه یو شي سره ستا شوقي او لګنی نو غزلم نه وي او خلک ستړي کیږي نه غيږي اوس یو کار سره ستا شوق نه کو آسان وي تا د واغازي بوج ښکاری یو شي سره ستا شوقي کنه هر څومره ګرانی هغه آسان وي سړي دا خو دې لکه مطلب واده دی نه وکړي دغه پروګرام شروع شوی دا مرګري ټول کوئی ساق صاحب کامران صاحب عدنان صاحب دا چې منیر صاحب دا ټول مرګري چې کم دي نو دا در ټول کړي اوس خو لکه بچیم شو ادم شوی دی نو سمرم خیال دا چې کنټینیو به دا وساتي کنه غیر تواله یاره ان شاء الله کنټینیو به ساتو خبره د کامران صاحب خبره مولا نور سره راځي نه بس دا فیل دا وکوي ان شاء الله پدې کې لکه ماش سیستم ټول روان دی کنه کور چې لمو ان او الحمدلله گزاره پکې کیږي بس اولین روان دي نو څه پیغام ورکوي تاسو خیر لکه ډایرکټر هیڅ باندې کار کوي نن ماشاءالله نن سبا تاسو یو برانډ دی یو نوم دی نو پی کې ماشاءالله د پاکستان د ټول نه غټ واین باور ته مونږ وای نو څه پیغام ورکوي بس پیغام خدا غدي مخکې دا پیغام ورکړی دی چې انټرنیټ باندې ځان مشهورول آسان کار دی او په عزت کې ځان مشهور کې په عزت کې چې کوم خپل کنټینټ مخکې بوزي خلکو له یو میسج ورکړي پیغام ورکړي انټرټینمنټ سره مننه جی عثمان ګل صاحب پی کې ډایرکټر جناب اسحاق صاحب یو ښه کامي چې ماشاءالله حد کوي په اکټینګ کې نو ټول خو مضبوط ټیم دی او دوی چې کوم پیغام درکو نو کوشش وکړي څوک ټیک ټاک کوي یوټیوب کوي فیسبوک کوي راوځي میدان ته راوځي ځان له یو نوم یو مقام یو برانډ ځان ساز کوي خو لیکن ښه کار وکړي چې سبا تاسو مشران یا تاسو راتلونکي نسل په دغه باندې شرمنده نشي او ښه کار وکړي او میدان ته ښه پیغام ورکړي ډېره مننه